هغوی ما نه داسې زړه ایستو چې بالکل بس ما کیسم نو نه مې شو کولی ایسم. دلراز د 14 کالو وه چې واده یې شوی و. خاوند سره 12 کالو تېرولو وروستو یې د کورنۍ جګړو او وهلو ټکولو وروستو طلاق اخیستي او سره د 3 بچو اوس د مور سره اوسیږي. زما پسې چې بېچارې راو زما بچو به چغې کړې ژړل به خو هغوی ته به مې نه کتل او زما ټول وجود باندې خو نښې نشانونه اوس ختم شوي دي. ډېر زیات نښې نشانونه پې زما په وجود جي په سپلی به کلوم کله په چړو باندې به وخلم د چړو اکاش سي په هغې به د زړه رتاو به راچولو بس ټول وجود زما ټول چین شوی. د تامسن رایټر فاونډیشن سروې تر مخه پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره 8م خطرناک هیواد دی چېرته چې زنانه د جنسي تیریو، غیر قانوني قاچاق او د کور دننه د تشدد ښکار او غیرت په نوم د وژنو سره مخ دي. د دلراز 15 خویندې نورې هم دي چې 2 پکې واده شوي او 3 لا هم په کور دي کومې چې نه دي واده شوي. خو مور یې وایي چې پاتې لوڼه یې د کورني تشدد له وجې په رشتو کولو یریږي او هغوی د دې لپاره د ذهني تکلیف سبب جوړې شوي دي. بس زه وایم چې خلک لوریانې بس جمدې ښخوي خو چې چاله یې نه ورکوي. زه یې دونه خفه کړې زما وي زه به دا نورې لوریانې اړ ورکوم نه ویم بس خو قسمت یې شوي 2 مې نورې واده کړي دي. د هیومن رایټس کمیشن پاکستان یا بشري حقونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې د کال 2002 نه تر کال 2014 پورې نږدې 15,000 د جنسي تشدد پیښې، کلیز د 1000 نه زیات د غیرت په نوم د وژنو او 1343 د کورني تشدد کیسونه ریپورټ شوي دي. ماهرین وایي ښځو باندې تشدد سره تړلي کیسونه اکثر لا نه ریپورټ کیږي. خو د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره جوړ کمیشن مشره نیلم تور وایي اوس یې د ضلعو په سر کمیټیانې جوړې کړي کومې چې به ښځو ته د خپلو حقونو په اړه پوهاوی ورکوي. پالیسي موږ تیرم کوشش کړو د ورکولو د ډومېسټک وایلنس بل په شکل کې هغه تر نن ورځې پورې نه دی ټیبل شوی. د هغې چې څه وجوهات دي هغه پولیټیکل دي. داسې لیجسلیشن چې یو ځل موجود وي په اسمبلی کې نو هغې سره په هر علاقې کې چې هغه کلی دی او که هغه ښار دی تشدد کمیدی شي. اوس دا زمونږ چې د ډي سی ایس ډبلیو باره کې مونږ خبره کوو چې زمونږ په هر یو ډسټرکټ کې زمونږ کمیټي جوړه شوه دا د دې اویرنس کریټ کولو دپاره جوړه شوې ده چې ښځو ته د هغې د حقوقو باره کې یا چې کوم لکه د سرکاري ادارې اویلیبل دي هغې ته چې کوم خواته هغې تللی شي او کوم ځای کې پناه اخیستی شي، کوم ځای کې خپل رپورټ ورکولی شي او کوم ځای کې چې د یو قسم امداد حاصلولی شي. دلراز وایي اوس یې د مور په کور ژوند په آرام تېرېږي خو د ماشومانو مستقبل غمجنه کړې ده. دلراز د خپل خاوند نه د جدایي فیصله 12 کاله پس وکړه خو بې شمېره ښځې اوس هم ذهني او جسماني تشدد سره په خاموشۍ ژوند تېروي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.